دا واکینګ ټریک چونکې کله چې زه دلته دغه زما یونین کونسل و زه ناظم وم په هغه وخت کې زموږ کوشش دا و بایپاس نه به زیات اکسیډنټونه چې کېدو نو زیات ګاډي به دې سیند ته ارتوېدو د روډ نه به سیند ته ډایرکټ اکسیډنټ وشو پای کې بیا مو ته ډېر مشکلات و زه به دا ووایم چې 60-70 ماشومان زموږ د دې علاقې مشران خویندې میندې هغه په ګاډو کې مختلف موټر سایکلو باندې په دې کې دا جانونه زموږ ضایع شوي دي کوشش زموږ دا و چې یاره یو ټریک هم جوړ شي یو سیف ټیم وشي د هغې دپاره 2017 زموږ دا یو کوشش و چونکې دا یو غټ فنډ غواړي د قوم ځمکې دي زمونږ دا کوشش و چې یاره دلته مطلب دا ځایونه چې دي یو خو ریور پروټیکشن اکټ کې راځي سیند غاړه ده بل دا زموږ سره یو واحد دی یو سپاټ پاتې شوی دی په ښار کې چې د سیند غاړې ته خلک کینه او د ځانه د هغې نه مستفید شي هغې کې مونږ کوششونه وکړو په هغه وخت کې زمونږ وس منسټر صاحب فضل حکیم صاحب او زمونږ په هغه وخت کې پرویز خټک صاحب هغه مونږ له یو فنډ راکړو د فضاګټ پارک دپاره زه ناظم وم هغه فنډ مونږ راوړو د واکینګ ټریک ته په دې کې چې کوم وټې جوړېدې سیفټي دپاره په هغې له پاسه مونږ یو ټریک جوړ کړو فري آف کاسټ لکه مطلب په دې کې د صوبایي حکومت یا د وفاقي حکومت یا د لوکل ګورنمنټ هغه روپۍ نه لګېدلې کوم چې مطلب په کروړو په ارباو روپۍ دا فري آف کاسټ مونږ له پاسه په دې باندې کار وکړو د مینګورې کوم خلک چې دی هر سړی راغلی پای کې بوټې لګولی دی پای کې کار کړی دی چا پکې ډېر کړی چا پکې لږ کړی دی هر سړي د خپل دغه پورې هغه کار کړی دی بل د دې د سیفټي دپاره مونږ سیټ تاسو ته پته ده ریلینګ ولګو او اوس دا ایکسټینډ کوو ایو برج ته انشاءالله بله فضاګټ پارک ته نو په دې کې به پلانټیشن هم کېږي په دې کې ټریک هم دی او په دې سره مونږ فوډ سټریټ هم انشاءالله جوړو خو ټایم په ټایم چونکې هغه حکومتونه بدلیږي فنډس په هغه صورت کې نه راځي کوم چې به مقامي حکومتونو ته میلاوېدو دریم کال د 1 روپۍ فنډ مقامي حکومت ته نه دی میلاو شوی خو په خپل کم وسایلو کې موږ الحمدلله لګیو او واکینګ ټریک کمپلیټ کوو په دې کې تاسو خبره وکړه د اوبو یا د بوټو نو هغه دا ده چې دغلته مونږ ټیوبویلې جوړې شوي دي پراپر هغه د پاڼ رنګمالې د دې ایریا ټیوبویلې دي هلته که فرض که مونږ هغې نه کنیکشن ورکوو دا پرشر کمیږي د هغې دپاره به انشاءالله ان قریب وخت کې مونږ دغلته یو هینډ پمپ یا پرشر پمپ جوړو د هغې دپاره به ټینکۍ لګو او پراپر به د ټي ایم ای 2 کسان پای کې دي او 2 بوله نور ورکو د واکینګ ټریک دپاره چې دغه بوټي مو به کوي او د دې چې کوم مطلب سټریټ لایټس یا وغیره صحیح هغه به هغه ګوریم انشاءالله